عزیزانو چا تپوس کړی دی د برزخی ژوند زه جوړم نه ما 13 جمعم نه راغلی او ما لارې نه واپس لاړم دا څنګه چې په اخلاص راځي دلته د جمعې مونځ ته داسې په اخلاص بنندې ټول امت د مسلمانانو د بیمارانو د پاره دعا کوي او خاص طور ما د پاره به کوي برزخی ژوند پختنه چا کړی ده عزیزانو ژوند درې قسمه ده یو د دنیا ژوند ده یو د قبر ژوند ده او یو د قیامت نه پس د جهنم او د جنت ژوند ده انسان دې درې ژوندونو د پاره پیدا ده قبر دنیا لکه دا اوس چې مونږ ژوندي بیا قبر او بیا د قیامت نه پستا د آخرت ژوند اب چاته جهنمی او چاته به جنت الله دې د جهنم نه وساتي عزیزانو د دنیا ژوند هو تاسو ګورئ خو دې د پاره یو ټکی پیغمبر ویلی دی یو ټکی چې الدنیا مزرعة الاخره دنیا چې دا د آخرت د کروندې ځای دی قبر لا او جنت او دوزخ لا چې څه کرونده کې نو په دې دنیا کې به کې که خدیو که غنم دیو کرل غنم بال ترې به جوار دیو کرل جوار برې به شوتل دیو کرل شوتل برې به او کچر سوا پیم دیو کرل چر سوا پیم بال ترې الدنیا مزرعة الاخره دنیا د آخرت د کروندې ځای دی آخرت لچ سکر کې دلته به مرګ نه رستو بیا کته ډیر ټوپونه ووهي او ډیر چغې ووهي اس باندې اس اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی مړ شو داغه عمل منقطع شو ختم کوشش نه کی درې سيزونه دي چې به د مرګ نه وروسته کارآمد دي یو نیک اولاد کچا نیک بچی پریخیو او ورپسې دعاګانې کولې نو دا باغې پسې رس یو علم پخپل علم کړی دی او هغه علم بیا خلکو ته ښودلی دی او خلکو ته ویلی دي نو دا سلسله چې تر څو پورې جاری وي نو قبر له به ثواب در رسي یو صدقه جاریه سړی دې په ژوند کې جماعت جوړ کو کوې وېستو پولې جوړ کو سړک جوړ کو دا چې تر څو پورې آباد وي او خلق ته فائدہ علي نو دله به قبر له ثواب ورسي
اوس جماعت جوړ کو دا معنا نه ده اوس په جماعت کې چې بلب سوځېدلی کنه نو امام आवाजو کې چې چنده واچوي بلب سوځېدلی دا څه ده کنه یو کس پکې نه را پاسي چې په آرام کې نه زما بلب راوړم نو څوک به 2 روپۍ راوباسي څوک به 1 روپۍ راوباسي یو بلب لبا په جماعت کې چندي حالانکه یو سړی پکې د دې قابل وي چې بلب سکه چې جماعت جوړول شي تاسو رښتیا وایئ چې تاسو کورونو کې بلب وسوځي چندې ولا کوي ها پکور کې چې بستر زړه شي چندې ولا کوي پکور کې د کټ پوزې دي چې زور شي چندې ولا کوي په خدای قسم د دې به هم مؤاخذه کی خدای به وای ښا اته چې پکې سره د بلبلې اوسېدې او برګای چرګای خزا بدر تاوړې ده راوړې ده هغه به ویلي نو چې بلب سوځېدلې یا پوزې خراب ته یا کټوي خراب ده یا سمسه ویلي به نو تا به بیا را رسول او زما کور د پاره دی 1 روپۍ لا په چنده کې ور کړو دا به په خدای قسم پختنی کیږي زمونږ بیړه تبا ده زه چې ورځ تیریږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په دې خبره مې ایمان مضبوطیږي چې ورځ تیریږي نو ایمان مې په مضبوطیږي د شپې 10 بجې ما ورته ما ته د یو قبر کشف وکړه یو قبر راته وښایه چې د لاندې د مړي سال دی هغه سره دا علم ورځه ادیره ته راوېستم چې ادیره ته راوېستم مراقبه داسې وکړه ما ته وی بچیا مړی خو درته خیمه په قبر کې خو دې ټوله ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول وی په قبرونو کې ناشتي او غوښې ته غوسیږي لګیا دي تیکی تی پریکی په داسې منډه ته خلاص شم چې په یو سا کور ته ورسېدم مال زه نه ګورم د مرګ نه وروسته به زمونږ په قبرونو کې دا حال اوس برزخي ژوند ګوره د دنیا ژوند خو تاسو خپل ګورئ لګیایئ چې آخرت د پاره څه کار کوئ یا آخرت د پاره څه کوئ لګیایئ هغه تاسو ټولو ته پته ده په دې خدای پوهه دی په دې خدای پوهه دی